چې په کومه ورځ باندې رسول الله مبارک وفات کېده په هغې ورځ باندې د دواړو جهانو د سردار مبارک صحت لږ خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورله راغې د الله رسول نن خو ستا صحت ښه دی وی آو وی که ماته اجازت کوې نو د هغه بله ښځه مو هغه بل ځای کې وه نو زه به هغې بیبي له لږ لاړ شم د دواړو جهانو سردار مبارک ورته اجازت وکړ انصار د مدینې منورې په مسجد نبوي کې دیره وتلل نه هغوی هم کورونو ته لاړل چې د رسول الله مبارک صحت ښه دی داسې 10 بجې ټیم کې تقریبا دغې وخت کې د رسول الله مبارک هغه بیماری زیاته شوه او د دواړو جهانو سردار مبارک وفات شو په صحابه او په ذهن کې دا کم ځای تېرېده چې رسول الله مبارک به لا زموږ نه جدا کېږي په هغوی باندې داسې غم راغی داسې غم چې داسې غم چېته صحابو په خپل زندګۍ کې نه دی محسوس کړی او نه دی موندلی تیره جمعه مې هم درته ویلي چې د حضرت عمر رضی الله عنه حواس او عقل بالکل کار پرېښود او تورې روښکا او وی منافقان وی چې رسول الله مبارک وفات شوی دی او که ما د چا نه دا خبره واورېده نو په دې خپله توره باندې به د هغه نه سر وم د دواړو جهانو سردار مبارک خو د الله ملاقات لتلی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوهي تور ته د الله ملاقات لتلی او واپس به راځي او چې کم خلق د رسول الله مبارک د وفات پراپیګنډ ښکاره کوي او خورئ زما په دې توره به تې سټ وی صحابه او چا غږ نشو کولی عثمان رضی الله عنه خو جبې بالکل کار پرېښود او علی رضی الله عنه هغه بېهوشه شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې خبر لاړ چې هغه را روان شو د هغې ځای نه په جړا باندې را روان شو چې کله راغې نیغ د دواړو جهانو سردار مبارک له ورغې د پاک پیغمبر مبارک بیبیانې ناستې وې عایشه رضی الله عنها د ابوبکر رضی الله عنه خپله لور وه د هغې نه ماسیوا ټولو بیبیانو د رسول الله مبارک د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه پرده او سترې ته وکړ چې راغې د رسول الله مبارک مخ مبارک یې ښکاره که ورته پته ولګېده ور پرېوت او ښکلې که ډېر زیات یې وجړل او ورته وایي زما دې در باندې مور او پلار قربان وي طبت حیا و میتا ای زما حبیبه په ژوند هم خشته وې او په مرګ هم خشته بیا راووت په مسجد نبوي کې خلک را جمع دي عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناسته او خلک ورته غیر چاپیره ناسته عمر فاروق رضی الله عنه د مټ نه ونیو چې د منبر نه راکوشه هغه کم ځای کې د منبر نه راکوزېده نه راکوزېده همدقه خبره به یې کوله چې منافقانو د رسول الله مبارک د وفات خبر خور کړی دی او د دواړو جهانو سردار مبارک جم دی د الله ملاقات لتلی دی بیا برازی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جمعات په یو ګوټ کې ودرېد خلق د عمر فاروق رضی الله عنه نه پاسېدل هغه ته راغونډ شو ورته کېناستل ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه وویې او بیا وی من کان محمدا فان محمدا قد مات چا چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبادت کاو هغه وفات شوی دی او ومن کان یعبد الله چا چې د الله عبادت کاو فان الله حی لا یموت الله جم دی په هغه مرګ نه راځي بیا د قرآن حکیم نور آیاتونه مو وي عمر فاروق رضی الله عنه ته مخ وړواړو ولی عمر الله قرآن کې نه دی ویلی رسول الله مبارک ته چې انک میت و انهم میتون تبم وفات کېږي دا خلق به هم د همیشه دپاره جمدیني دا به هم وفات کېږي بس دغه وخت کې خلکو ته پته ولګېده چې دا خو واقعي رسول الله مبارک وفات شوی
قسم په الله په صحابه داسې غم را دی، داسې غم چې د غیرونو انتها نشته. او بیا د صحابه محبت چې کوم د دواړو جهانو د سردار مبارک سره د پلار او د مور او د اولاد نه صحابه ته رسول الله مبارک زیات خوښ او د دواړو جهانو سردار مبارک صحابه له هغه مینه ورکړې ده چې داسې مینه به څوک بچول هم ورنکي. ډېر زیات محبت د دواړو جهانو د سردار مبارک د اودسو به صحابو ځمکې ته نه دي پرېښې. د پاک پیغمبر مبارک د چاردام نه د لاسونو نه چې به کومې اوبو بیا دی هغه هم صحابو ځمکې ته نه دي پرېښې. په هغې باندې به یو بل سره هغه خبره به جګړې ته وایي چې لاړو. بلال رضی الله عنه سره به دغه اوبه وې، یو صحابي به پکې لاس وردن نه که په ځان به یې راښ که، بل به پکې لاس وردن نه که په ځان به یې د برکت دپاره راښ که. او چاته چې به اوبو نه رسېدې هغه به د بل ملګري اغیلون لاس پسې لاس راښ که او په ځان به یې راښ که. د دواړو جهانو سردار مبارک به که لاړې توکلې د رسول الله مبارک لاړې مبارک چا ځمکې ته نه دی پرېښې هغه به صحابو په ځان پورې راښ که. خلکو له د پلار د لاړو نه کرکه ورځي، د مور د لاړو نه وله کرکه ورځي، د بچي د لاړو نه وله کرکه ورځي. د رسول الله مبارک لاړې مبارکې او خراش کې هم چا ځمکې ته نه دی پرېښې. یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک په یو ځای باندې درد حجامه وکړه، دا ځای زخمی کی او د ښکر په ذریعې ته وینه راوښکه. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه له وینه ورکړه، دا د اسما رضی الله عنه بچی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوسی دی. ورته وی عبدالله دا یوسه او دا وینه چته ښخه که. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هغه وینه واغېسته. هغه اوس کله چې ښه د رسول الله مبارک هغه مبارک وینه دا به په ځمکه کې ښخو او دا یاد وساته د پاک پیغمبر مبارک لاړې مبارکې پاکې، د پاک پیغمبر مبارک او دسماتې دام پاک ته دا ګنده نه دی. نو هغه وینه ورله ورکړه وی دا چته ښخه که. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هغه وینه وسکله. چې کله راغې د دواړو جهانو سردار مبارک وتی عبدالله هغه وینه دې ښخه کړه، ورته وی او وی کوم ځای کې دې ښخه کړه؟ په دې ګېډه باندې ورته لاس و چې دې کې مې ښخه کړه. د الله رسول ستاسو وینه به ما خاورو کې ښخوله، ما به ځمکه کې ښخوله، هغه وینه د الله رسوله ما وسکله. څوک به د خپل زوی وینه ونسکي، څوک به د پلار او د مور وینه ونسکي، هغه وینه مې وسکله. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی عبدالله کوم وجود چې زما وینه لاړه د جهنم اور به هغه وجود نه مسه کوي، تا به د جهنم اور به ستا وجود مسه کوي نه. د صحابو دومره محبت و رسول الله مبارک سره د غیړو څه اندازه نشته. رونو په هغوی باندې یو غم راغی، دومره مینه د صحابو د دواړو جهانو د سردار مبارک سره. نو چې په هغوی د رسول الله مبارک د وفات آواز وشو، په هغوی به کم غم رونو راغلی لږ سوچ وکړه. انسانان خو سکه قسم په الله چې حیواناتو ته ځان قربان کړی دی، انسانان خو لا پرېږده. د حجة الوداع په موقع کې د دواړو جهانو سردار مبارک اوښې لالولې. نو موږ او تاسو هم چې په غټ اختر کې څاروی لالو، هلکه خپه وله وتړه ګورې ښه، هلکه لکې وله د خپې نه وباسه ګورې لته ونه وایي، بل وایي د ښکرو نه ونیسه. لوی غوبلې په 5 شپږ کسه باندې څاروی راوپرځو، هغه ټوپونه وایي نیولي وي. هغه اوخان او اوخان څومره طاقتمن حیوانات دي. د دواړو جهانو سردار مبارک چې لالول، یو اوښ راغی، پاک پیغمبر مبارک ته غړانګه را مخکې کړه. د دواړو جهانو سردار مبارک د هغې هغه نهر وکړه، رګونه یې ورله کټ کړل، هغه په ځمکه باندې را پرېوته. نور اوښان ولاړ دي، وی کتل ورته چې په مری وله چاړه راښکه، په ځمکه را پرېوت. بل اوښ ورته زر داسې مری را مخکې کړه.
د دواړو جهانو سردار مبارک هغه نهر یې ورلوکه. تاسو په نهر نه پوهېږه ذبحه به ویم هغه یې ورلوکله. بل اوښ غانګ مړی راړوندې کړه. شپږ اوښانو د دواړو جهانو سردار مبارک ته مړی رامخکې کړې او رسول الله مبارک وله په مړی باندې چاړه راښکه. د هر اوښ دا تمنا وه چې ړومبې د رسول الله مبارک د لاس مبارک هغه چاړه هغه زما په رګونو باندې راښکې شي. انسانان خو پرېږده اوښان هم د دواړو جهانو د سردار مبارک نه ځان قربان کړی. د پاک پیغمبر مبارک یو بغله وه، موږ او تاسو ورته قچره وایو، قچره د دې خر نه غټی. رسول الله مبارک به په هغې باندې سورلي کوله. چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک وفات شو حیوانات هم خبرو چې رسول الله مبارک وفات شو. هغې بغلیم سوچ وکړ زما په ملا باندې به خو امام الانبیا سورېده او چې د دواړو جهانو سردار مبارک نشته زما په ملا باندې به سورېږي سو. هغې بغلی او قچرې د رسول الله مبارک هغه فراق او جداییونو برداشت نه کړی شوه. د کور نه روانه شو وته د کور نه او لکه دې ځای کې زمونږ د اکبرجان دا کوي زمونږ کور ته مخامخ څومره جوړ دی، په عربو کې داسې جوړ کیانو. هغه بغله او هغه قچره د کور نه وته روانه شوه او یو شړ کوي ته ځان ورسو او هغې شړ کوي ته ځان وروغورځو هغه د هغې قبر شو. انسانان خو پرېږده چې کومو حیواناتو رسول الله مبارک سره وخت تیر کړی دی هغوی د پاک پیغمبر مبارک جدایي نه ده برداشت کړی، ځانونه هغوی وجلي دي. ځانونه د الله د دواړو جهانو د سردار مبارک سره د حیواناتو په زړه کې چې کومه مینه کینولې وه قسم په الله د هغې انتها نشته. چې کله نو د دواړو جهانو سردار مبارک وفات شو په صحابو باندې یو غم راغی، د غرمې ټیم دی. مشهور قول خدا دی چې پاک پیغمبر مبارک په 12 د ربیع الاول وفات شوی. داسې لکه داسې نه ده 12 ربیع الاول، لیکن محققینو چې تحقیق کړی دی نو محققین اتم د ربیع الاول یادی، اتم چې په اتم د ربیع الاول رسول الله مبارک وفات شوی دی. او بیا بعضې محققینو نور تحقیق هم کړی دی هغوی نهم د ربیع الاول یادی. میاشت د اپریل وه، د اپریل کې پیدا شوی دی او دی ربیع الاول کې د دواړو جهانو سردار مبارک د ګل په ورځ باندې رسول الله مبارک دا وفات شوی دی. د مدینې منورې انصار دا قاعده ده چې بادشاه وفات شي نو جنازه به هله کې تدفین به هله کې د هغه په ځای څوک مقرر شي. نو مدینه منوره کې یو حجره وه د سقیفه خاندان، د هغوی یو د جرګې او د مشورې ځای. هغه مخکې غټو د کجورو دا بوټي پکې ولاړو، سقیفه بنو ساعده، او اوس هغه ځای هغوی راکوټې کړی دی. بوټي موټي هم د هغې نه والي ما په خپل الحمدلله لیدلی دی. اوس هغه ځای لږ کم کړی دی، کیدای شي څه وخت پس هغه ټیم ختم شي. مسجد نبوي په احاطه کې به داخل کړي، مسجد نبوي سره خوا کې هغه ځای دی. نو هغې ځای کې د مدینې منورې انصار را جمع شوي او سعد ابن عباده رضی الله عنه دا د حضرت سردارو د بیمارو تبه وه، کمبل پې پروت و، دی د کور نه را بار کړی و چې دی به خپل امیر او مشر او بادشاه موږ مقرر. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته او عمر فاروق رضی الله عنه ته چا الوی چې انصار د مدینې منورې را جمع شوي دي، بادشاه مقرر شابه کې زر ورشه. دا دواړه صحابه زر رالل، ابو عبیده رضی الله عنه هم ورسره دا دوی رالل. چې کله رالل انصار د مدینې ناستي، سعد بن عباده رضی الله عنه بیمار دی په منځ کې ملاستو. دا مشوره کوله چې موږ د بادشاه مقرر. عمر فاروق رضی الله عنه پاسېده، هغه څه خبرې کولې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته عمر ته به خبرې نه کې او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسېد چې نه بادشاه به ستاسو نه ني. د مدینې منورې خلک وی نه کثرت زمونږ دی، منګه زیات یو او تاسو کم یې، وطن زمونږ دی، کورونه زمونږ دي، نو تاسو به څنګه بادشاهي کوئ؟ بادشاه به زمونږ نه.
تاسو خو د مکې مکرمې خلکو خو رسول الله مبارک خپل وطن کې هم نه دی پرېښی د خپل وطن نه هم روغ کې دی موږ تاسو له د رسول الله مبارک د برکت او د هغه د مخه ځای درکه بادشاه به زموږ نه ابوبکر رضی الله عنه وینا بیا بعضې کسان وی یو امیر به د انصارو نه یو د مهاجرین نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چرې داسې نشي کېدی د مدینې منورې انصارو ته وی تاسو نه یو تپوس کوم تاسو چې دا بادشاه او امیر مقرروي آیا دا د مدینې منورې دپاره مقرروي که د مکې مکرمې او د ټول علاقې دپاره هغوی وی نه دا د مدینې منورې به ني دا به د مکې مکرمې بادشاهي دا به د هغې شامه پورې دی علاقو هم بادشاهي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي که تاسو د مدینې منورې دپاره امیر مقرروي خو زه ستاسو وطن دی مکه خو ستاسو وطن نه دی شام او دا علاقې خو ستاسو وطن نه دی او د دې علاقو خلک ستاسو په بادشاهي باندې چرې نه راضي کېږي موږ د پاک پیغمبر او د خاندان خلک یو موږ په ایمان راوړی دی که موږ لږ مو نو د ډیرو کافرانو مقابله کې موږ ولاړ یو موږ رسول الله مبارک یوازې نه دی پرېښی او د انصارو فضیلتونه بیان کړل چې ستاسو دا فضیلت دی ستاسو دا فضیلت دی ستاسو متعلق رسول الله مبارک دا ویلي او بیا ورته وی انصارو تاسو ته د رسول الله مبارک حدیث نه دی یاد چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی چې الائمه من القریش بادشاه به د قریشو نه وي څلوېښتو صحابو دا حدیث نقل کړی دی بادشاه به د قریشو نه وي بعضې کسانو وی ولې نه دا خو موږ د رسول الله مبارک نه اورېدلی دی چې کله رسول الله مبارک ویلي چې بادشاه به د قریشو نه وي نو تاسو څنګه بادشاه مقرروي خو چې د رسول الله مبارک د حدیث ذکر کو اختلاف ختم شو رونو یاد وساته چې کله اختلاف جوړ شو ختمه به پس د رسول الله مبارک په وینا باندې به ختمه باز بیا به رسول الله مبارک قول لري اختلاف به ختمه اختلاف ختم شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ابو عبیده ابن الجراح دی او دا عمر دی په دې کې د یو کس په لاس باندې بیعت وکړي عمر رضی الله عنه وینا ستا په لاس په بیعت کو او خلکو ته وی د ابوبکر په شان انسان کم دی دا د رسول الله مبارک د هجرت مرګری دی د ټول نړومبي ایمان پر رسول الله مبارک باندې ابوبکر راوړی دی دا د پاک پیغمبر وخت د غار مرګری دی قرآن کې الله د در پاره د صاحب لفظ استعمال کړی دی او د دواړو جهانو سردار مبارک په خپل مسله په خپل جون باندې ابوبکر ودرولید ابی یو بل بسوک امام کېږي ابوبکر رضی الله عنه وینا دی عمر ابو عبیده کې د یو کس په لاس باندې بیعت وکړه هغوی وینا بیعت به د ابوبکر په لاس کو یو انصاري را مخکې شو او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس بیعت وکړو عمر فاروق رضی الله عنه ابو عبیده رضی الله عنهما او د مدینې منورې انصار را جمع شو او بیعت د ابوبکر رضی الله عنه په لاس باندې شو دې ته خاص بیعت وی بیا په جمعات کې عام بیعت شوی دی بیا ابوبکر رضی الله عنه په منبر کې ناست یو کس براته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له لاس ورکو بیعت شوی دی